هغه ضعیف العمره کسان چې عمرونه ډېر زیات وي، روماتیزم، فالج، رګ نسا مشکلات وي، ورته هغې دپاره هم دا مالش جوړ کړی ده. بیا دې سره سره یو کپه ده په نامه د صفوف ازراقي انبري په نوم باندې دا هم په خپل لاس جوړ کړی ده. انشاءالله په 100% ذموارۍ ضمانت موږ دغه درمل ورکوو. دې سره په مخ کې یو ډول ښکلا هم پیدا کېږي، نورانیت هم پیدا کېږي، او دا د مخ غومبوري مور سره سره او سپین کېږي انشاءالله. دا به ښایسته شي انشاءالله. ته مخ دې ښکاره کړه لکه انسان پرې وګوري شرمېږي. بیا ما ته خلک ښځه راکوي بله هغه وختان چې د مرضونو د وجې نه یا په ځوانۍ کې سپین شوي، نو انشاءالله هغه هم ورسره بیرته عادي حالات ته راځي، توروالی ورسره کوي انشاءالله. نو هغه هېوادوال چې اقتصادي وضع یې خرابه ده، د دې دپاره موږ په ډېر ځانګړي تخفیف سره موږ د دې درملنه کوو، په ډېر کم تخفیف سره انشاءالله دوی کولی شي چې السیرت یوناني دواخانې ته راشي. ځکه السیرت یوناني دواخانه دا دوی په پام کې لري چې روغتیا د هر انسان حق ده، باید موږ د دې انسانانو دغه د خپلو هیوادوالو دغه حق پوره کړو. هغه محصلین او طالبان او د پوهنتونونو او لیسو استادان چې عصبي کمزوریا مشکلات لري، نو د دې دپاره هم بیا دغه ماجون جوړ کړی ده د اعصابو د تقویې دپاره له طبي بوټو جړو څخه دي. ډنګر دي، چاغېږي نه، د دې دپاره موږ داسې درمل تیار کړي دي په فضل د خدای چې د یوې میاشتې په موده کې به دوی تقریبا 10 تر 12 کیلو پورې وزن به اضافه کېږي. که د معدې مشکلات وي، اچ پیلوري مسله لري، د دې دوایي سره انشاءالله دغه مشکلات هم ختمیږي. سلامونه، ستړي مو شئ، وخت مو په خیر درنو ملګرو. مصطفی میاخیل او مهراب ګل مخلص نن د سرخرودو د سرکې ته راغلي دي. پوهېږئ ولې؟ ځکه چې السیرت یوناني دواخانې نوم مو اورېدلی دی، نن راغلي وو چې له حکیم سره خبرې اترې ولرو. نو څنګه دی؟ ستړي مه شئ، دلته راشه، ما سره ستړي مو شو که لیونیه ښه طبیعت ښه کیمرې ته څنګه ستړي مو شو؟ حکیم صاحب ته خو زه مخکې راغلی ما د پیلوري لپاره مې دوا ته کړې وه. ماشاءالله ډېر ښه حکیم ده او ډېر ښه دوا لري. راځئ دا ملګرو ته به یې وښیو، دوی به مو ورولو. درنو ملګرو تاسې راځئ حکیم صاحب سره خبرې اترې لرو. ملګرو دا ګورئ نوم درنه غلط نه شي. السلام علیکم حکیم صاحب، خاص دی؟ تا خو کتابونه راړولي دي. وروره ستا کیسه ټوله شوه، ته دې خواته راشه چې موږ ورسره غږېږو. حکیم صاحب اجازه خو ده؟ مهرباني کښېنئ، په خیر راغلی. سلام علیکم، څنګه یې؟ الحمدلله. درېیم ځل دی چې سلام درته اچوم. ښه څه حالت دی؟ په لیدو دې دومره خوشحاله یم. حکیم صاحب څنګه دي چارې؟ الحمدلله، د الله احسان، د الله نه راضي اوسو. تاسو ښه یاستئ؟ په خیر راغلي یاستئ انشاءالله؟ الحمدلله الحمدلله. هغه ډاکټر صاحبانو خبره ونه کړي چې هغه نه پوښتنه وکړي چې کار روزګار څنګه دی؟ هغه وایي چې الحمدلله وا سړه د مریضان ډېر دي. نه انشاءالله بس الله روزي رسان ده، او موږ د خلکو په صحت باندې خوشحالیږو چې خلکو ته الله تعالی روغ صحت ورکړي. ځکه زموږ هدف او مقصد همدا ده چې یعنې د خلکو روغتیا زموږ مقصد ده، چې خلکو ته الله تعالی روغتیا ورکړي. ډېره مننه. حکیم صاحب ستاسې نوم ما ډېر اورېدلی دی او نن مو وغوښتل چې ستاسې خواته راشو. ډېره مهرباني، هر کله راشئ. خوشحاله اوسئ. حکیم صاحب پیل به له دې وکړو چې حکیمي څومره وخت کېږي چې تاسې کوئ او دغه زده کړه مو له کوم ځای نه کړې؟ الحمدلله زموږ خو دا خانداني مسلک ده. تقریبا هر کله چې زه له 12 نه فارغه شوم، نو بیا مسلک خو مسم خانداني مسلک و. نو بیا د طبابت خپل کتابونه دي، تقریبا 3 کلمه د طبابت یوناني طبابت خپل کتابونه دي، هغه مو ویلې. بیا عملي کار به مور سره مغه خپله دواخانه کې به عملي کار کوو. نو بعد د هغې نه کله چې دا کتابونه ما خلاص کړه، نو د استاذ په اجازه باندې هغې نه بعد بیا ما خپله بیانخانه خلاصه کړله د خلکو د خدمت دپاره. ډېره مننه. حکیم صاحب ما اورېدلی دي چې ته په درملو جوړولو کې کافي تجربه لري، په دغه برخه کې لږ معلومات راکړه. یعنې الحمدلله زموږ ما خو وختي یادونه وکړه، زموږ خانداني مسلک و
عملي کار هم هملته کړی او تقریبا 3-4-5 کاله. بیا هر کله چې ته کتابونه ووایې یو عملي کاري ورسره چې کتابونه ووایې نو دغه مسلک لا پراخه شي. نو انشاءالله دې باره کې موږ ډېره زیاته خواري کړې ده. نو اکثریت داسې چې ځان ته عملي کار یې کړی یا کتابونه ویلي نو موږ ورسره عملي کار هم کړی ده او کتابونه هم ورسره هم ویلي دي. نو انشاءالله دې کې الحمدلله تجربه ډېره لرو. کولی شو چې هر رقم درمل مونږ تیار کړو. اوس که خیال دې کړی په پاکستان نه چې دا کم درمل راځي نو هر کله چې لارې بندې شي نو بیا د دې ریټونه ډېر زیات جګ شي. نو انشاءالله چې هغه موقع برابره شي دغه کم درمل چې پاکستان نه راځي کولی شو چې دغه درمل همدلته په خپل لاس باندې تیار کړو. اکثریت که تاسو فکر وکړئ دغه ټول درمل چې کم دي بعض یو نیم د کمپنۍ شیان دي نور دا ټول درمل دلته الحمدلله ما په خپل لاس جوړ کړي دي. په خپل هم جوړولی شئ انشاءالله او په خپل لاس تر دې دمه پورې کوم درمل دې خپله جوړ کړي چې د 10 فی الحال موږ سره موجود دي؟ ټول درمل چې کوم دي دا ټول ما په خپل لاس جوړ کړي. صرف دغه د کمپنۍ دوايانې بعض یو نیم شی د کمپنۍ راځي نور دا ټولې دوايانې اوس که دلته فکر دا کوم ستا دی؟ صفوف تبخیر جوهري. ورپسې دا معجون ترکي ده. هغه ورونه چې د جنسي کمزورۍ څخه رنځ وړي یا په اوس وخت کې خو که تاسو فکر وکړئ دغه د زر انزال مسایل ډېر زیات شوي دي نو هغه ځوانان چې انزال یې زر کېږي یا د جنسي کمزورتیا مشکلات لري یا نور جنسي کمزورتیا کې نور مشکلات لري نو دا د هغې دپاره غوره شی ده. دا هغه محصلین او طالبان او د پوهنتونونو او لیسو استادان چې عصبي کمزوریا مشکلات لري نو د دې دپاره بیا دغه معجون جوړ کړی ده د اعصابو د تقویې دپاره له طبي بوټو او جړو څخه دي. هغه ضعیف العمره کسان چې عمرونه ډېر زیات وي روماتیزم فالج رګنسا مشکلات وي ورته هغې دپاره هم دا مالش جوړ کړی ده. بیا دې سره سره یو کپه ده په نامه د صفوف ازراقي انبري په نوم باندې دا هم په خپل لاس جوړ کړی ده. بله مهمه مسله چې ده هغه خویندې او هغه ورونه چې دوی ډنګر دي چاغېږي نه د دې دپاره موږ داسې درمل تیار کړي دي په فضل د خدای چې د یوې میاشتې په موده کې به دوی تقریبا 10 نه وخت تر 12 کیلو پورې وزن به اضافه کیږي. که د معدې مشکلات وي اچ پیلوري مسله لري د دې دوای سره انشاءالله دغه مشکلات هم ختمیږي. هغه خویندې چې د کمخونۍ نه رنځېږي کړېږي که تاسو فکر وکړئ هر کله چې ولادت وشي نو د دې نه وروسته یا په عموم کې دا میاشتنۍ مریضه چې کومه ده دا زنانه ډېره زیاتې کمزوري کوي نو په مخ باندې یو رقم ټاپي پیدا کیږي یا خالونه یا هم تیرسرۍ ورته وایي یا بعضې خویندې ډېر زیات کریمونه استفاده کړي د هغې د وجې نه دا جلد کمزوری شوی وي نو د دې دپاره موږ دغه درمل تیار کړي دي. انشاءالله په عموم کې دغه ټولې ستونزې ورسره حل کیږي. چاغوالی ورسره راځي مخ ورسره ښایسته کیږي کمخونۍ مشکل د کلسیم کمښت مشکل دا ورسره انشاءالله ټول حل کیږي. ډېره مننه حکیم صاحب ډېرې ښایسته خبرې دې وکړلې خو دا دې راته ونویل چې دغه دوايانې چې تا وویل چې د ګاونډي هېواد نه راځي دغه دوايانې ښې وي که نه موږ چې کوم استعمالو دا خپلې کوم یو ښې دي کیفیت د نګاه که فکر وکړو د کمپنۍ دوايانې اوس پاکستان هېواد تاسو څخه معلوم ده چې په داسې کیفیت کې شیان جوړوي چې بسا د بازاري شیان جوړوي نو دلته په خپل لاس باندې چې موږ کوم شیان جوړو الحمدلله په هر څه باندې پوره وي. یعنې هغه شی چې هغه نسخه چې د کتاب نه موږ ته ذکر شوي وي هغه شیان پکې پوره دلته موږ اچوو او هغې خو د بازار دپاره شیان جوړوي نو بس د چا خبره ډیزاین او هغې ورته برابر کړي بازار کې وځي. ډېره مننه حکیم صاحب یو خبره ډېره مهمه مې ذهن ته راغله زموږ ملګري خو پېژني انشاءالله ولې نه شامودین ستاسې خپرونې تعقیبوي دا شامودین پېژني انشاءالله ولې نه دا میاخیل صاحب د شامودین نه دی دا چې دی زما ملګری دی خو دا وایي چې زه چاغ یم او باید ډنګر شم نه زه ډنګر یم باید چاغ شم نه ته چاغ یې لږ باید ډنګر شي
مکو خپل غم را سره د سړیا نو د دې لپاره ان شاء الله منګه د یوې میاشتې درمل تیارو ورته تقریبا 10 کپسول دي یو کپه ده یو ماجون ده نو دا ورته ورکو ان شاء الله د یوې میاشتې په موده کې تقریبا کافي وزن د دې کمیږي او ان شاء الله په فضل د خدای خېټه مې لکېږي ورسره نو که په عموم کې وګورو په دې ګېډه باندې یو رقم واز کې دغه ورسره ویل کېږي کله چې دا ختم شي نو خپل انسان بدن وزن عادي حالت ته راګرځي وزن یې کمیږي ان شاء الله. ډېره مننه حکیم صاحب. هغه خبره چې ستا په زړه کې وي او ما پوښتلی نه یې غواړي چې د خپلو هېوادوالو سره شریکه کړي مهرباني. نو الحمدلله موږ د ټولو هېوادوالو دپاره هغه هېوادوال چې د که تاسو فکر وکړئ په اوس وخت کې زموږ د هېواد اقتصادي وضع ډېره کمزورې ده نو هغه هېوادوال چې اقتصادي وضع یې خرابه ده د دې دپاره موږ په ډېر ځانګړي تخفیف سره موږ د دې درملنه کوو په ډېر کم تخفیف سره انشاءالله دوی کولی شي چې السیرت یوناني دواخانې ته راشي ځکه السیرت یوناني دواخانه دا دوی په پام کې لري چې روغتیا د هر انسان حق ده باید موږ د دې انسانانو دغه د خپلو هېوادوالو دغه حق پوره کړو نو د دوی دپاره که دی هر ډول ستونزې لري د جنسي کمزورتیا مشکلات لري زرنزال مشکلات لري یا د بواسیرو مشکلات بواسیر خوني وي بادي وي د معدې که اوس وخت کې وګورو د معدې مشکلات ډېر زیات شوي دي د معدې اچ پیلوري مسله وي زخم وي تیزابیت وي یا هم هغه ضعیف العمره کسان چې د روماتیزم رګینسا فالج مشکلات لري نو په عموم کې دغه ټولو انشاءالله موږ درملنه کوو په یوناني غوره طبي درملو باندې انشاءالله دوی کولی شي چې ښه ډاډه زموږ د دواخانې دروازې د دوی په مخ باندې خلاص دي هر وخت کولی شي چې راشي. ډېره زیاته مننه حکیم صاحب خدای سلامت لرې ژوند دې کور ودان مننه له تاسو څخه هم ډېره مننه چې راغلی تکلیف هم وکړو خوشحاله اوسئ. مننه. بس دوا به راته راکې د خیره سره چې زه چاغ یم چې لږ شانتې هغه شم ډنګر سم او دې ته دوا ورکړي چې دومره ښځه وکړم دغسې ښه داسې دوا شته دی اکثر حکیمان هغه دوستان چې لکه د عمر تقاضا د عمر چې ډېر شي نو دغه کمزورتیا مشکلات پیدا کېږي نو موږ د دې دپاره دې مقصد بل ځای کې حکیم صاحب نه د دې مقصد داسې دی چې یو داسې درمل راکړه چې زما نور ورسره سیوا شي او ښایسته ښکاره شمه او د دویم واده لپاره جوګه شم. وختي ما یادونه وکړه نو موږ داسې درمل تیار کړي دي هغه دوستان هغه خویندې ورونه چې دوی ډنګر دي په مخ باندې رټي وي یا مخ کې یو ډول توروالی وي نو د دې دپاره موږ داسې درمل تیار کړي دي انشاءالله په 100% ذموارۍ ضمانت موږ دغه درمل ورکوو دې سره په مخ کې یو ډول ښکلا هم پیدا کېږي نورانیت هم پیدا کېږي او دا د مخ غومبوري مور سره سره او سپین کېږي انشاءالله دا به ښایسته شي انشاءالله ته مخ دې ښکاره که لکه سم دې شرمېږي بیا ما ته خلک ښځه راکوي بله انشاءالله حکیم صاحب زه یو پوښتنه کوم په ډېره بخښنې وخت هم زیات شو اکثره حکیمان موږ لیدلي دي چې هغوی داسې خبرې کوي چې یاره زه تعویضونه کوم نه خیر لنډه پوښتنه کوم چې زه مثال تعویضونه کوم او داسې کوم او تاسې ته به داسې کار وکړم هغه شی تاسې کوئ که نه یاره الحمدلله موږ لکه د نورو حکیمانو غوندې وختي چې ما یادونه وکړه موږ دغه علم کړی ده موږ د دغه بدنامي نه کوو ځکه موږ د خلکو درملنه کوو نه دا چې موږ خلکو سره ډوک بوګ وکړو او ځکه دلته چې دا زموږ عمري کار ده د یوې ورځې کار نه ده انشاءالله موږ دغه کار نه کوو. او حکیم صاحب یو خبره مې بله ذهن ته راغله د خپلو ویښتو غم را سره دی دې څه به څنګه وو هغه هېوادوال چې د دوی ویښتان ووځي دا خو د ډېرو وجوهاتو علتونو د وجې نه خو الحمدلله دې دپاره موږ داسې درمل تیار کړي دي انشاءالله چې کوم ویښتان ووځي یا ماتیږي یا پخه کوي نو انشاءالله دا ورسره ټول ختمیږي هغه ویښتان چې د مرضونو د وجې نه یا په ځوانۍ کې سپین شوي نو انشاءالله هغه هم ورسره بیرته عادي حالات ته راځي توروالی ورسره کوي انشاءالله. ډېره زیاته مننه کور ودان خوشحاله همچنان کور ودان مننه خوشحاله. درنو ملګرو له تاسې هم مننه چې راسره وئ او دغه برنامه مو تر پایه وکتله تر بیخي چارې د الله په امان.